محترم کله چې انسان په روزه کې مسواک استعمالي او په دې سره د روزدار کس خوله ویني شي او دغه وینه حلق تلاړ شي یعنی مړی تلاړ شي یا دغه رنګي مسواک نه استعمالي لیکن بغیر د مسواک نه خوله ویني سي او دغه وینه هغه مړی تلاړ شي نو بیا په دې مسله کې لږ تفصیل دی که چیرته دغه لاړې زیاتې وي او وینه کمه وه او دغه وینه مړی ته لاړله بیا په دې سره روژه نه ماتېږي خو که چېرته وینه ډېره وه او لاړې کمې وي یا وینه او لاړې دواړه برابر وي او دا حلق ته لاړلې داخلي شولې نو بیا په دې سره روژه ماتېږي د دې روژې به صرف قضا راوړي کفاره په ده باندې بیا نشته دی دغه شان محترمو په روژه کې د تکلیف د وجې غاښ ویستل هم جایز دي د غاښ د ویستلو نه پس که چېرته دا لاړې هغه حلق ته داخلي شولې او په دې باندې وینه غالبه وه یا دا وینه او لاړې برابر وي نو په دې سره بیا روژه ماتېږي صرف قضا به راوړي کفاره نشته دی خو که چېرته وینه تېره نه شوله یا وینه تېره شوله لیکن د لاړو نه کمه وه نو په دې سره هم روژه نه ماتېږي محترمو دا ډېره اهمه مسله ده دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کوي چې نورو مسلمانانو ته د دې نه پیدا ورسیږي او مسلمانان د دې اهمې مسلې نه خبر شي وما علينا إلا البلاغ